زما شکل دې نیولې دی شرمېدلې یم بس زه شرمېدلی سم شرمېدلې خو نه یم लूटा मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था किस चिड़ी में हुआ पानी कम था तो शाहरुख खान है शाहरुख खान वो तो सड़े वे सारा आवाज बदल से वे जमाना जी ने खोखा خبر ته وقت ده بدس مارک له جون خالد ابا زکوم دم رااله وس ګل او زمونږ نوې پروجیکټ دنه ریکارډینګ شروع یو خوخه ده یا دا زما شاروخ خان نو ګوره تتنه د څوک د لاس لونه سم په ما مینه جنې په خپل جنګل لرازي نجیز په شوتو په مولخ باندې سکوما دا زما خوخه ده ته ما مرکم کنه ما په ومز مکه دنه کې کنه دا زما بیا خوخه ده بیا خوخه پلان کې د خوخه نواب په شي کې افغان خو ټول ستا خوخه دي مله څه دا مې اوس بس چې خوخه دی پس اوس راغلی ما دا ما مرکم کنه ما دې ته خونم باخله زما خوخه ده خوخه وي کینه مردار شي دا باندې څوک کوي د څوک شل جنہ کوي د لیلا نواب شکیبا نه یم نه سلمہ یم چې دا زما خوخه یار دا زما خوخه ده اوس مې په زوره بوسل شکل مکل پریرا شکل موسم دې سره روانه کړی ګوره پردیس تور سره ته تور سره ولې دا زما کور والا زما سره واده وکړي ان شاء الله خیر سره خدای له شرم او تاسو کور والے ما شرمونو شرمېدلې یم زما خوخه ولې کینه مولخه ته مې و ماشابه تا د ما خپل مرګم بخله یکه دې جینې د پرزان وژنې مړ او کنه مړ نه کې جینې د وخت په خدمت مله په پرپسن خزان لیکار کته مړ نه بس زما دا خوخه ده یا کې بنګيږي خان نیمه زردار پر جنې کې لګي دي یا داخل ک ډیر څو ټوله دنیا دی ما پسې خواندي دا زما زړه له خوخه ده او خوخه وي اے شرمېدلې دا خبرې به کوم دا خپل د لماتو ما ته مال خله سي د ازمکه د استر کې مړو باسي کنه راځم مړو باسي بیا د ما خوخه ډایرکټر مار سي ما شاروخ خان سر جی بس الکه لاټ څخه کورته خپل مور دی زما خوخه ده کنه یار ته ولې لبيږي ډایرکټر صاحب ته ولې لبيږي ته څنګه ډایرکټر صاحب تا چې زمينه نه دا کړی شکل ته خو یو ګوره شکل پیرا ته زما خوخه زه اوس به دا خوخه شو کنه سمو چې خوخه مې دوزه نه مېډم لاس ماته ته ما ماف کړه سره سما ته ما مولم کې کنه سره سما کمال پانځه ما چې کنه او په ما په سره کې مې سوال کې بیا نه سما بسره ما خوخه بازار سي زما رسول الله پروته ما خودکشی کومه ته ګوره خودکشي آرامه ده ته زما له ژوند ښه دی څه دي لکه څه چل دی څه شور دی راخته ته څوک یې ته زه کار څوکم څه شور دی راخته زما هغه جینۍ خوښه ده مله پرېږده مله ستا پرده کې جینۍ خوښه یار دا زما زړه خوښه شوې ورخه دا اوس را لیونې راغلی دلته ریکارډینګ شروع دی زموږ ورته خدای ته وګوره بارو ته دننه راځه راشه څه چل دی زما هغه جینۍ خوښه ده زما دا خوښه ده څه چل دی یو منډه ګوره یو خو چیغې مو ده خلک ټول په تماشې کې څه چل دی وروره دا جینۍ زما خوښه ده ستا خوښه نه چلو شو دلته پدې دا السلام علیکم ادي خانه بخیر علي دا ته مو یار بخیر علي مونوي دا سپلی ونو مسر ده یار څه چل دی میډم السلام علیکم دا میډم رااله وس ګل او زمونږ نوې پروجیکټ دنه ریکارډینګ شروع یو خوخه ده یا دا زما شاروخ خان نو ګوره یو ته دومره کمکل توپ کې کنه چې ستا خوخه څه مطلب دا ستا خوښ دی نجیز په شوتو په مولخ باندې سکوما دا زما خوخه ده ته ما مرکم کنه ما په ومز مکه دنه کې کنه دا زما بیا خوخه ده بیا خوخه لري شه مردار تا به تاسو وژنه مردار شي به تا باندې ځان بدنامه ما دلته څنګه رالی دلته خو ریکارډ شو دلته څنګه رالی ریکارډ نه کنه دا پار ځکه زما دې پس ورزم دلته مطلب دا ګور بیا ریکارډ رامه شروع دا ټیم ولا خراب و دلته شور مکو مله ته خو ځان نه کار کوي پرځ کې منډه پلان کې دی خو خلک نواب په شي کې افغان خو ټول ستا خو خدي مله ځان دا مې اوس بس چې خوخه دی پس اوس راغلی ما دا ما مرکم کنه ما دې ته خونم باخله زما خوخه ده خوخه وي کینه مردار شي دا باندې څوک کوي د څوک شل جنہ کوي د لیلا نواب شکیبا نه یم نه سلمہ یم چې ما به دا خبره کوي چې زما خوخه ده خوخه مې نه ده تا به ته زما خوخه یار دا زما خوخه ده اوس مې په زوره بوسل شکل مکل پریرا شکل موسم دې سره روانه کړی ګوره ټول خو به مطلب یو پردیس تور سره ته تور سره ولې دا زما کور والا زما سره واده وکړي ان شاء الله خیر سره خدای له شرم او تاسو کور والے ما شرمونو شرمېدلې یم زما خوخه ولې کینه مولخه ته مې و ماشابه تا د ما خپل مرګم بخله
یک دې جینې د پرزان وژنې مړه او کنه مړه لکه جینې د وخت په خته مړه په پرسان خزان لیکار کته مړه نه بس زما دا خوخه ده یار څه کېږي دی وکیسونه میډه مایني دی وکیسونه میډه مایني دا به ماله کوي زه نه پرېږدم دا زه نه پرېږدم خبر ته وکړه دا میډم دا څه کار دی کنه خپه کېږه ما دا مې عادت نه دی څوک د لاس له ونیسم دا مې عادت نه دی څوک د لاس له ونیسم په ما مینه جینۍ په خپله جونګړلې راځي نه دا شعر مې تا ته ډالۍ کړی دی او ته به زما کېږي وایي زه کې به کېږي میډم خو قانون ځان لیونې مو جو خلک د پورې خان نیمه زړه پر جنګ لګي دي یا دا خلک ډېر څه ټوله دنیا دې ما پسې وخاندي دا زما د زړه له خوښه ده او خوښه به وي ای شرمېدلې دا خبرې مه کوه ګوره دا خوله دله ماتومه ته ما- دا خو دې وګوره دا څه دي دا څه دي شرمېږم نه ښځه نه ما به مله رښته راکاږلی وی نو بس کښېنه زه- بړه. شاروخ خان ګوره دا میډم نو سوا د الو پټا پسر کا الو پټا پسر کا دا سکر دې په حوصله باندې به ریکارډ شروع د ابو سرجی دا څه یاره دي خانه داسې کار وکړه زما وروره تاله خو ما ټایم هم در کړو نوی کاسټم راغلی دا د درمن ول ترالو دوی ډرامه شروع مونږ د اکټرانو سره میلاو شو غنه ریکارډ وکړو ډرامه جوړیږي دلته دا سره خبره ته ډرایو ته وکړو خو چې دلته ترالو دا نه زما خوښه ده زما خوښه ده دې څه پرېږده دا څوک دی دا څوک پروډوسر دی ځان نه به یې ډایرکټر زموږ خبرې مه کوه دا زموږ سرجي دی پروډیوسر دی یې دې که نه زه په خپله پروډوسر یم دې وکړې زه په خپله ډایرکټر یم هر څه یم شاروخ خان سرجی بس تاسو خو پرېږده مړه یاره هدي خانه خبره وره دا خو بس نه پوهیږئ تاسو یاره ګوره زه دې پوهیم هادي څوک چې رښتې چا سره کوي نو په داسې په زور او په جغو خو نه کېږي هلکې لاړ شه کور ته خپله مور دی یاره زما خوښه ده که نه یار ته ولې نه پوهېږې ډایرکټر صاحب ته ولې نه پوهېږې ته څنګه ډایرکټر صاحب یې تا چې ته مینه نه ده کړې ته د مینې په سایډ نه یې تللی ته ول ستا د لاسه ما نشې ګولې هم شروع کړي باقي څنګه حالات کې ګرځم دا وګوره دا څنګه ګرځم ته ما ته نه ګورې داسې کار ده میډم خبره یا دا سجی دا ګور تاسو وی تاسو دلته راشي ریکارډ نظر علامه او دا پلانجه قدر مون دلته یو ډرامه ریکارډ غل رالو موږ ډرامه خو جنن لالو په ډرامه کې بل ډرامه جی دا څه حساب دی عادي خبره وره د موږ د ډرامې ریهرسلو دا اکټران ټول راغلي دي د نسوګ افیس کې دا میډم راله او ناستی دا وګوره میډم ګل راله د دې په انتظار ریکارډینګ شروع کیدو دا پکې رالو چې زما خوښه دا د چو نو زه دایره نم چې د چا خو د دې نه میلاړو موږ سو ګاټیس پی چې رالو دلته په خوې مې شو میډم ته وایي چې ته زما خوښه ما سره واده وکړه نو دا ودونه داسې کېږي یار اوس د دې میډم ځان ته اخلاص کوي او زمونږ د ځان ته اخلاص کوي یار میډم دې دلته څنګه راغی ما ورته وختي مو ویل دا د غولو مچ تیار ځای کې بنګېږي دلته خو هر سړی راځي پته باندې مطلب د سره پیریان دي چې د خطاب او تخه ما ټلیفون کړي کنه دلته ریکارډینګ وکړه دی خو ریکارډینګ کې موجود دی ما دې شکل ته خو یو ګوره شکل پرېږده ته زما خوښه یې خوښه یې دا سره نو ځمه نو ځمه نو ځمه ښه شکل دې نیولی دی شرمېدلي یا بس زه شرمېدلی څه یم شرمېدلي خو نه یم زه شرمېدلی څه یم هر څه وی ته ما ته سلو زر مجھے اپنوں نے لوٹا مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا کس چڑی میں ہوا پانی کم تھا تو شاہ رخ خان ہے شاہ رخ خان او ته سړی وې ستا آواز به داسې وې شکر الحمدلله ټوله دنیا ما خوښوي شاروخ خان لاول خو ټول مخ دنیا باندې خوښۍ کې اول خو ټول مخ کې د شعر ډیر دومره بیزتی د شعر وکړه کنه چې شعر ټول شاعر بوج د ما سلی کړو د څه جوړ کنه پیدا کیږي چې شاروخ خان دا اورمون د څنګه پته وي چې شاروخ خان دا ما دې رینګ کړو سجی مالا رنګ چې ما ورته صرف دا ویلي زما ریکارډینګ دی ما مه تنګوئ ما پسې بیا کال مه کوئ ما پسې مه ګرځئ ما مه تنګوئ دا د غولو مچ تیار ځای کې شاروخ خان بس کلار شدا ډرامې مې پرې مالا قسم دې کله په یو ځای کې ډرامې کې کله پلان کې جنې مې خو پلان کې جنې مې خو څه ځان لکار کته کله خود ابو خود کشو کوم دا دنګ ما دا ته پر جنې کې نشته نوري بس دا اوس به دا خوښه شو کنه داسې مه وایه چې خوښ مې دی وځه نه مې لاس ماته ته ما معاف کړه زه نه زما 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 ته ما مړم کړه زه نه زما کمال پانځه نو چې کنه او په دې ما په سره کې مې سوال کې بیا نه زما بس میډم ته خدا میډم بس نه زما خوګاله بازار سي زما رسول الله پروته زه سره نه شم بازاله زه دې د لازم د سبا خوشي کوم ته ګوره خودکشي آرامه ده قدرمندو او زو چې دا خبره اوس د ګور تر ځما سره زه ما له ټول خره پلان مو نشته دې پس زه ډاره کې راغلم دا ما زه نکاح تړي اله بس زما دا سره شي باندې تکنه خکا یوستری فائدہ باندې نشته ادا سکار دی ادا سکار پروډوسر د په وخت نه ادا سکی سره دا سکی سره یاره هادي خبره وره
اوس نه پوهېږم چې د دې میډم او د دې شاهرخ خان تر مرز څه دي ما نن پړومبي ځل شاهرخ ولیدو شاهرخ خان شاهرخ خان دا نو که دا آرټسټان یې چاته وخاندي نو دا مطلب نه چې دا پتا مینې دي جی دا خو پبلک پراپرټي ده بالکل بالکل دا سره خو هر سړی مینه هر سړی مینه کوي. کوي تاسو خو پوهیږئ الحمدلله یو جرنالست یو ټي وي چینل چلې بالکل. نو دا یې دا مطلب خو نو چې هر سړی به راځي او دا به زه کوم دا هغه خو په لیلا هر سړی مین دی خو ښه ده د لیلا ده چې هغې څوک وخت وخت یې نو لیلا خو دا صحیح دی میډم راځه چې کومې دغه وکړو دلته راغی که نه خفه کېږې ما دی خو یوازې یو بات یو ځای معلوم نه چې غلط تللی نه شم رنګونه کوي ما ورته داسې ویل چې ما مه تنګوئ زه کوم ځای کې ریکارډینګ یم دی ما پسې راځي رنګونه راته کوي ما ورته صرف دا وایي زه ورمړو ریکارډینګ یم نو دا ځای خو هر چاته معلوم دی که نه سټوډیو مطلب هر سړی ورته راځي ها دا مطلب خو نه چې زه درته یم چې ما پسې راشه داسې هغسې دا مطلب دا زما بېعزتي کوي چې خلکو مخکې ما ته دا خبرې کوي شاهرخ خان دلته خلک هم نور اداکاران دننه ناست دي که نه ډرامه جوړېږي پوه شوې د ډایرکټ دلته راغلي او دومره چغې دا په دې کې ګیرې ښه په دغه ورته ووایه نو په رضا ورته ووایه مور او بس زه دلته نن ښه په رضا ویم نن خو ورپسې راغلم او سبا دې ماله سبا پورې دې څه ټیم دی سبا پورې ماله جواب رانه کو بیا به ما ځان مړ کړی شي تاسو بیا زما یو چینل باندې په خپله تصویران چلوئ دې سره ما دا چینل مطلب د یو جنۍ دپاره ځان وژني او بس ورکوم په دا زما ده داسې وایي نه د مرضي ده کو ځان مړ کوي کو هر څه کوي په داسې مرګ له ژوند ښه دی دا به زه کوم دا زه هر څه وي دا به زه کوم دا څه وایي که نه زه به کوم ٹھیک شو قدرمندو دلته موږ یو ریکارډ لرلو دوی یو ډرامه سټارټ ته هغې لپاره ما دا کاران سره به پروګرام وکړو انټرویو به ترې ویلو خو چې رادنګ شو په خو یې ما رادنګ نه شو شاهرخ خان چغې تاسو واورېدې هغه دا وایي زه زما ته خوښوي زما ته خوښوي زما ته خوښوي نو زه ته وایم شاهرخ خانه چې داسې په زور نه کېږي ټیک شو په زور کلي نه کېږي تا به لږ په رضا راغلی پروډیوسر سره ډایرکټ رادنګ نه شو ګورې خو دغه ریکارډ اخو یو پښتون سړی غوږ ونه کړو دغه ځای دی هغه ریکارډ دلته شروع کړی که نه هغه غوږ ونه کړو ټیک شوه نو دا څیز مه کوه ښه جي دا خلک په رضا وکړو ټیک شوه بس ته په ښه رضا کې بس زموږ چې څه نه وي ټیک شوه را به وکړو چې دې زمانه واوړي دا خو چې به زما نه واوري بس دا کله کیمره بنده شي بیا به دې څه سره کاږم اوس سم دې ته نه ویم شاهرخ خان ګورته مینم کې او بدمعشي هم کې دا خو څه نه کېږي نه به بدماشي نه خو په رضا به هر څه کوم جی سر تاسو دا سو کارو که حدیجانه د دې دواړو ترمنځ فیصله وکړه چې زما دا پروجیکټ پکې غرق نشي تا ته ښه پته ده چې نن سبا خو حالات هم دغسې حال ده او تاسو پسې یو سالسي وکوئ که فرض که د دې ګوره خبره خو د زړه ده چې د زړه نه وي نو نه په د ملا په تعویذونو کېږي او نه د پیرانو په دغو کېږي نو که د دې خوښ وي او د دواړو د انډرسټینډینګ وي خو وبښي واده بوډ کن د مینه خو دې ته نه وایي چې ته به ما خوښوې نو ما دې شي نو شاهرخ هم پوهې که بده خبره ده پښتنو اجره ده دلته ورته زه ځکه څه نه ویم چې نو دا خو بیا میلمه ده او دا خو دیوانه خانه دومره غټه غلطي دی وکړه چې یو ډایرکټر یو پروډیوسر لګیا او دومره ماشاءالله یو سینیر او تا ورته وایي چې دا چل دی واغه ته پکې څوک نو کم از کم چې یو ځای ته ځې که نه لږه ګزاره کوه ځکه هغه ځای ته څه دي خیال دی بس زه به دې پسې مشران لېږم انشاءالله او بس اوس دا خبره زه پرېږدم پرېږدې بس زه به مشران دې پسې ٹھیک لېږم شو قدرمندو څنګه چې تاسو وکړه چې څنګه رادنه شول ته ډرامې ریکارډ سرجي راغوښتي موږ یې دا کاران سره به کینو او پروګرام به ترې ریکارډ کړو خو دلته راولو نه شاهرخ خان او د ګل ځان یو لاپړه وه یو جګړه شروع ده خو شاهرخ خان ته موږ بدوي چې الله دې زړه صبر درکړي او مطلب زور کلي نه کېږي قدرمندو دغه پروا اوس به د وخت مدت ښاد او باسي د لوی الله په امان